السلام علیکم ملګرو. مازجان پلار چې دی نو ټولو پښتنو ته یو پیغام ورکړی دی او دا پیغام را سره ضرور واورئ. که تاسو سوچ وکئ مازجان چې د بټګرام سره تعلق لرونکی و، هغه بله ورځ وفات شوی دی، د دنیا نه تللی دی، او د هغه پلار یو پیغام ورکوي د ټولو پښتنو ته. د څه دپاره پیغام ورکوي، اصل حقیقت پکې څه دی، نو تاسو را سره دا ویډیو وګورئ چې هغه د مازجانې په باره کې څه وایي، د خلکو ته څه وایي که نه چې مازجانې چې دی نو هغه وفات شوی. چې دا ویډیو ضرور وګورئ چې د مازجانې سره ټوله مینه محبت کوئ، ځکه چې یو ماشوم او هغه چې ونو ارمانو چې زه په دنیا کې پاتې شم ژوندی، او زه دنیا هم هغه شان تېره کړمه په دنیا کې ژوند لکه څنګه چې د نورو خلکو تېر کړی دی. نور خلک یې تېروي، نو دغسې زه هم تېر کړم. خو د هغه د بده مرغه چې هغه بیمار و او د بیمارۍ د وجې نه هغه چې کومه علاج و نو هغه په انډیا کې کېده، او هغه چې کله وایي زه صحیح شو نو هغه د دنیا نه لاړ. خو د هغه پلار چې دی نو هغه د خپل زوی په باره کې څه وایي، د ټولو پښتنو ته څه وایي که نه، نو تاسو را سره هم دا ویډیو وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. زما ټولو ته خواست دی چې دا ویډیو ضرور وګورئ چې د مازجانې پلار د ټولو پښتنو ته یو څه پیغام ورکوي. بھائیوں بہنوں اور مازجانی کا والد محمد شیر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. میں آپ سب لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے بچے مازجانی کو بے حد پیار محبت اور عزت دی ہے. لیکن میرے رب کریم کو کچھ اور منظور تھا کہ مازجانی اب اس دنیا فانی میں نہیں ہے. تو میں غم کی اس گھڑی میں آپ سب کا اور تمام پردیسی بہن بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے بچے مازجانی کو ہر طرح کا سپورٹ کیا، اس کا مدد کیا اور اس کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا. تو میں مازجانی کا والد، ابھی مازجانی اس دنیا میں نہیں ہے، آج اس کا چوتھا دن ہے. 3 دن تو ہم مصروف رہے، لیکن میں نے چاہا کہ میں مازجانی کے چاہنے والوں کو یہ اپنی طرف سے پیغام دے دوں اور ان کا شکریہ ادا کروں کہ جن ماؤں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے مازجانی کو